د مردان سوپر لیگ پس ایډیشن چیمپیون اعزاز کاټلنګ پښتون ترلاسه کړو. د مینې لیونیو د کاټلنګ پښتانه، د مینې لیونیو د کاټلنګ پښتانه، د لوبو میړنیو د کاټلنګ پښتانه، د لوبو میړنیو د کاټلنګ پښتانه. نن په مردان کې د مردان سوپر لیگ فائنل د کاټلنګ پښتون او د رستم ننګیالو ترمنځ وکړل شو چې پکې سېنیټر خانزاده خان او ایم پی ای عبدالسلام افریدي مشر ملمو او صدارت ډیپټي کمشنر مردان عبید وزیر کولو. شاه بلډر طرف نه نمائندګي کوم او زموږ چې کوم سپانسر دی هم د شاه کاټلنګ ټیم لپاره دی. نو بس زموږ خدا انعامات دي کم تماشایان دي نو چې کوم لږ جذبه راشي چې کم د بونډرانه بار چا کم تماشایي کې چې واغستن 2000 روپۍ انعام د هغې دپاره دی او باقي انشاءالله چې میچ کې کم ښه پرفارمنس کم کلاړیانو کې مین اف د میچ یا ښه بالر راشي یا ښه فیلډر راشي هغې دپاره به هم اعلانات کوو انشاءالله. سپرلی د محبت مو په هر رنګ خور دی کرکټ کې ازمریو د کاټلنګ پښتانه. डी पी ओ مردان سجاد خان، ایم ایس ایل چیئرمین حاجی عبدالعزیز خان، ایس پی آپریشن مشتاق خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد خان، اسسٹنٹ کمشنر مردان گلبانو، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مردان احد موجود وو. तो मेरे को का रू दिखा दे कि आप देख रहे हैं कि पहुंच चुका है फार जो मेला हमने सजाया है जो मर्दान के लोगों को हमने एक तोहफा दिया था और मर्दान के लोगों ने जो हमारे साथ ताउन किए इसमें खुसूसन जो हमारे तमाशाई है उन्होंने बड़े नज़ाकत का मुजाहरा किया. ये हमारे लिए जो है ना बाक़ी फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये मेला हर साल सजता रहेगा और खूब से खूब होता रहेगा. نن فائنل میچ دی د رستم ټیم او د کاټلنګ پښتون درمیان او تاسو یې د کراود ډیر زیات خلک خوشاله دي. د جمعې ورځ ته ډېر لوی تعداد کې راغلي دي نو ان شاء الله د دې نه پس هم پکار دي چې دغه شان پروګرامونه دغه شان ټورنمنټ ارینج شي. دې سره زموږ د کشرانو حوصله افزایي کیږي. د مردان سوپر لیگ حقیقت کې د دې مقصد هم دا دی چې دا نه چې زه صرف د کاټلنګ ټیم سپورټ کوم، دا ټول زموږ د ډسټرکټ مردان دغه دي لوبغاړي دي او موږ په دې کې دغه کم زموږ د پسمانده علاقو زموږ د کلو کم ټیلنټ چې دی هغه موږ راوباسو او د دې ټولو د حوصله افزایۍ دپاره شاه بلډر یقینا چې موجود دی د ټولو دپاره د ټیمونو کې چې څومره زموږ کشران دي چا کې چې هم ټیلنټ شته دی د ټولو دپاره زموږ خدمات او زموږ حوصله افزایي د ټولو دپاره ده، دا نه چې صرف د کاټلنګ دپاره ده. د فائنل میچ ټاس کاټلنګ پښتون وګټلو او رستم ننګیالو ته د بیټینګ دعوت ورکړو. رستم ننګیالو په مقرره اوورز کې 126 رنز جوړ کړل چې کاټلنګ پښتون ولا د یوې وکټ په سوځېدو په 18 اوورز کې راواړو. د دې میچ بهترین لوبغاړی د پاکستان سٹار بیټسمین په هر زمان وټاکل شو. د مینې لیونیو د کاټلنګ پښتانه، د مینې لیونیو د کاټلنګ پښتانه، د لوبو میړنیو د کاټلنګ پښتانه، د لوبو میړنیو د کاټلنګ پښتانه. ماشاءالله دا خو د ایم ایس ایل په نوم چې کوم د دې ایونټس کړی په مردان کې نو دا خو یو ډېر ښه ایونټ دی دغه دی او د خلک هم ډېر په شوق او ډېر په مینه ورته راځي او یو ډېر ښه پروګرام دی. پکار دی چې داسې په مردان کې داسې مختلف قسمه پروګرامونه او ایونټس کېږي نو د دې خلکو به د دې نشو نه او د دې لوپرو دغه رجحان نه به د کیل طرف ته راشي. کم عزیز خان په قیادت کې د مردان سوپر لیگ کم ټورنمنټ نن چې کوم اخري میچ مونږ ګورو کوریج کوو نو دا یو زبردست کارنامه ده او دا زموږ د نوي نسل لپاره د دې د ځوانانو لپاره یو اپورچونټی ده، یو موقع ده چې هغه راشي او دلته خپل هغه صلاحیتونه چې کوم دی کې هغه د ټولې دنیا ته وښیي. د مردان سوپر لیگ مرد میدان کاټلنګ پښتون ته وینر ټرافي او 15 لک روپۍ، رنر اف ټیم رستم ننګیالو ته 3 لک روپۍ د ایم ایس ایل له طرفه ورکړل شوې. قسمتي ده چې مردان کم نن د ایم ایس ایل میله لګېدل 10 کاله مخکې دا میله لګېدل پکارو او د ټولو غټه بدقسمتي دا چې کوم زمین ګراونډونه دلته زه وینم دونه ګڼ تعداد کې ماشومان مشایقین راغلي وي
خو هیڅ انتظامات نشته د هغې د سهولت دپاره د هغې د هغه لپاره متعلقه ادارو ته پکار دي چې فوري طور باندې چې بله مثل لري د هغې نه مخکې د شایقینو دلته د ناستې پاستې او د کلاړیانو دپاره د سهولیات بندوبست وشي دا ایونټ چې کوم دی ګڼم چې دا د مردان په تاریخ یو یادګار ایونټ دی او دا ټول کریډټ د مردان خلکو ته ځي مردان ته ځي د مردان ایډمنسټریشن ته ځي د مثل ایډمنسټریشن ته ځي او خصوصي توګه باندې شایقینو ته ځي